خبر دا ده چې تر څو پورې موږ یو موټ نشو، یو کام ځان ونه بولو، یوه مو لار نشي، یوه مو لیکه نشي، موږ تر هغو ګټه نشو راوړی. زه نه له نواب بګتي ګیله لرم، نه له هغه ثالثتو پښتنو ګیله لرم چې پخوا یا دوی یا یې پلرو یا یې نیکهګانو د انګرېز تالۍ چټلې او چوچکې ورسره وهلې، اوس د بلوڅانو سره وهي دې. زما ګیله له خپله کامه، پښتون کام په هر څه پوهېږي، په ګریزۍ پوهېږي، په سوداګرۍ پوهېږي، په موټرو پوهېږي، په مشینانو پوهېږي، په سود پوهېږي، په زمینداري پوهېږي، په خیلۍ او په قضایي او په ګوندي پوهېږي. چې نه پوهېږي په یو شي نه پوهېږي، هغه پښتو او پښتنوالی. اوس د کاکړۍ پر نامه، د ملیزي پر نامه، د